السلام ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، زیات دوستانو له ما څخه پوښتنې کړې وې چې څنګه موږ کولی شو چې ویډیو مکمل ایډیټینګ، د ویډیو تمنیل، د ویډیو ریکارډینګ موږ څنګه کولی شو. ته په څه کې ویډیو ریکارډ کوې، په څه کې ویډیو ایډیټ کوې، او په څه کې د تصویر شاته بیکګراوند ختموي، او همدارنګه د ویډیو لپاره تمنیل په څه کې جوړوي. نو زیات دوستانو له ما څخه همدا پوښتنې کړې وې چې باید موږ ته یو ویډیو په موبایل کې یو ویډیو کورس شروع کړي چې موږ په موبایل کې څنګه کولی شو مکمل ویډیو ایډیټ کړو، همدارنګه د هغې تمنیل جوړ کړو، په څه کې ویډیو ریکارډ کړو، او په څه کې د تصویر شاته بیکګراوند مثلا موږ تمنیل جوړو، او د هغې تمنیل لپاره موږ څه کې د یو تصویر شاته بیکګراوند ختم کړو. نو ما ومنله او تاسو ته مې یو مستمل کورس شروع کړ، یو مکمل کورس انشاءالله تاسو ته ما شروع کړی دی چې په دې کې به زه تاسو ته په دغه څلورو اپلیکیشنو باندې خبرې کوم چې همدارنګه پکسل پرو دی، کین ماسټر پرو دی، پکسل لپ دی، همدارنګه ایکس ریکارډر دی چې دا څه لپاره کارول کېږي، او په دې کې موږ څنګه کولی شو چې مکمل ویډیو کورس دی او مکمل ویډیو څنګه ایډیټ کولی شو. موږ مثلا موږ تاسو د ویډیو ریکارډ کړو، ویډیو ایډیټینګ کړو، همدارنګه د ویډیو لپاره څه کې تمنیل جوړ کړو، همدارنګه د تصویر شاته بیکګراوند په څه کې ختم کړو چې دا ټول په یوټیوب کې کارول کېږي. هغه څوک چې یوټیوب کاروي، مثلا په یوټیوب کې ویډیو اپلوډ کوي، په یوټیوب کې کار کوي، نو هغه دا څلور اپلیکیشنو سره حتما بلد دی او دغه څلور اپلیکیشن یې حتما کاروي. او هغه دوستان چې نوي یوټیوب ته راغلي او نوي په یوټیوب کې کار کوي، نو د دې څلور اپلیکیشنو څخه نه خبره وي، نو په نن ویډیو دې کورس کې انشاءالله تاسو ټولو ته همدا اپلیکیشن درخوایم. لومړی د دې اپلیکیشنو ډاونلوډ کولو طریقه درخوایم چې تاسو څنګه کولی شئ دغه اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو د دې لپاره به تاسو ډسکرپشن ته راشئ. نو ډسکرپشن له لارې تاسو دغه چې دی ډاونلوډ کولی شئ. نو د هر څه نه مخکې دوستانو تاسو څخه یوه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو ورسره هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په دې ځای په درنښت باندې هیله کوم دوستانو د ویډیو په سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب باندې تاسو کلیک وکړئ، په خوا کې کوم بیل نشان چې راوځي په هغه باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو دغه ویډیو در سره لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. نو دوستانو تاسو ته به چې دی د دغه لینک تاسو دلته میلاو شي، د پکسل لب او همدارنګه د ایکس ریکارډر لینک به تاسو ته دلته میلاو شي. او دوستانو څنګه کولی شو تاسو اوس د دې ډاونلوډ کولو طریقه درخوایم. نو دوستانو تاسو ته به چې دی د ایکس ریکارډر تاسو به دا ډاونلوډ کړئ، تاسو ډسکرپشن کې د دې لینک شته، تاسو به دا ډاونلوډ کړئ. او پکسل لب پښتو دا چې دی دا اپلیکیشن چې دی په پلی سټور کې نه پیدا کېږي، په ګوګل کې هم نه پیدا کېږي. دا به موږ تاسو له ټیلیګرام څخه چې ډاونلوډ کوو. نو په ډسکرپشن کې لینک شته چې تاسو ټیلیګرام لرئ، ټیلیګرام نه لرئ ټیلیګرام تاسو جوړ کړئ. ټیلیګرام ډېر زیات ضروري دی، باید ټیلیګرام تاسو ځان لپاره جوړ کړئ چې تاسو یوټیوب کاروئ. نو د دې پکسل لب پښتو لینک چې دی په ډسکرپشن کې شته، هلته به تاسو کلیک کړئ، تاسو به ټیلیګرام ګروپ ته زموږ ټیلیګرام ګروپ ته به لاړ شئ، چینل ته به لاړ شئ. نو هغې ځای به تاسو پکسل لب پښتو تاسو ډاونلوډ کړئ. پاتې شو پکسل پرو لپاره به تاسو خپل ګوګل ته راشئ. تاسو چې کله ګوګل ته راغلی، یعنې په پکسل پرو کې موږ تاسو کولی شو چې د ویډیو همدا بخښنه غواړم د تصویر شاته بیکګراوند چې دی موږ تاسو ختم کړو. خو دلته کین ماسټر ما تیار ورکړی، کین ماسټر پرو، یعنې دا هغه کین ماسټر دی چې هغه خپل واټر مارک نه لري. که چېرته موږ تاسو کین ماسټر یا کین ماسټر چې دی له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړو، هغه چې د خپل واټر مارک لري. خو په دې له دې ځای څخه چې موږ تاسو دلته کلیک کړو، له دې ځای څخه چې موږ تاسو کین ماسټر را ډاونلوډ کړو، نو موږ تاسو چې دی هغه چې دی هغه واټر مارک چې دی نه لري. په ډسکرپشن کې هم د کین ماسټر پرو لینک شته، که ډسکرپشن تاسو کلیک وکړئ، تاسو نیغ په نیغه دې ځای ته راولي او له دې ځای څخه تاسو په اسانۍ سره کین ماسټر هم ډاونلوډ کولی شئ. نو راځئ دلته به تاسو پکسل پرو ورته سرچ کړئ. پکسل پرو به تاسو چې کله ورته سرچ کړئ، تاسو ته پکسل پرو راواخلي. پکسل پرو ګورئ دوستانو، پکسل پرو موږ تاسو ورته سرچ کړو. نو موږ تاسو ته پکسل پرو ګورئ دوستانو، موږ تاسو ته دا لومړی راوځي پکسل. دا په پلی سټور کې دی، دا د کار نه دی، دا هم په پلی سټور کې شته، خو دا به تاسو نه اخلئ. تاسو به لاندې راشئ، دلته ګورئ لیکلي دوستانو پکسل پرو. نو تاسو به دلته کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو دلته کلیک وکړو دوستانو، تاسو ته به بل ویب سایټ خلاص شي. له هغې ویب سایټ له لارې تاسو کولی شئ چې دغه پکسل پرو کوم اپلیکیشن چې دی دا په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. تاسو به لاندې راشئ، دلته لیکلي چې ډاونلوډ. نو تاسو دلته په دې ډاونلوډ باندې کلیک
کړئ پکسل پرو اپلیکیشن چې دی دا به ځان لپاره په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ د کین ماسټر پرو لینک هم په ډسکرپشن کې شته او ډسکرپشن نه تاسو نشئ راخیستلی شئ نو همداسې په دې ویډیو کې ما تاسو کین ماسټر پرو په ګوګل په سرچ کې ولیکئ دا ډاونلوډ کړئ او پکسل لیب چې دی تاسو کولی شئ چې زموږ ټیلیګرام چینل ته راشئ په ټیلیګرام چینل لینک په ډسکرپشن کې شته ډسکرپشن نه معلومیږي دا کومه ویډیو تاسو ګورئ دې په دې لیکنه چې تاسو کلیک وکړئ لاندې چې کومه ذریعه خلاصیږي دې ته ویلی شي ډسکرپشن ګورئ دوستانو دغه لاندې چې کومه ذریعه دې ته ډسکرپشن دی دې لارې به تاسو په اسانۍ سره پکسل لیب پاشو ډاونلوډ کړئ ایکس ریکارډر لینک هم په ډسکرپشن کې شته دی انشاءالله مکمل کورس ما چمتو کړی دی مکمل کورس به انشاءالله تاسو ته په ترخیم چې ایکس ریکارډر کې ویډیو داسې ریکارډ کړئ ویډیو داسې ایډیټ کړئ همدارنګه د ویډیو لپاره تمنیل داسې جوړ کړئ د تمنیل لپاره تاسو تصویر داسې د تصویر شاته ساحه داسې ختمه کړئ نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو را سره خوښه شوې وي